سلامونه نیکې هیلې ملګرو راځو په سی پلس پلس باندې یو بل ویډیو چې د یوزر ډیفاینډ فنکشن کې مونږ مخکې کار کړی او راځو بیا هم په باندې کار کوو ځکه چې دا فنکشن د دې نه مطلب اخذ کوي چې مطلب دا فنکشن دی خپل څه شی مطلب یوزر ډیفاینډ فنکشن څنګه ډیفاین کیږي او همدارنګه دې کې موږ څه کار کولای شو. موږ وایو چې اول کیس موږ سره څه شی و دغه د لیسې د لیکایي د مطلب دغه کم څه شی چې موږ مطالعه کوو هغه نتیجه ماته لیکلې ده. اول موږ وایو چې ګوره موږ سره ریټرن ټایپ نشته. ریټرن ټایپ ما درته ویلي څه شی ده چې موږ سره یو نتیجه لیږي هغه فنکشن ته کوم فنکشن ته د خپل فنکشن ته یو نتیجه لیږي. مثلا زه وایم څه شی وکړه 2 نمبر موږ سره جمع کوم چې د سم فنکشن واسطه ده موږ داسې اخیستی و چې سم کې موږ سره چې 2 او 2 می کړو سي دا نو هغه 2 او 2 به شي کو دغه فنکشن کله چې کالینګ کې موږ دا ورته ورکړه کالینګ به موږ څنګه کو کالینګ به ورکړو کنه چې نیم به ورکړو همدارنګه دغه بریکټ هم اچولې او د بریکټ کې کچیر ارګومنټ ضروری ول ورته اچول هم کني نو به اچول بیا دوه دنه څه شي ارګومنټس ورکړه 2 او 3 به جمع کړ بیا بیت تر اولې کل څه شي دغه سم فنکشن کې به موږ سره چې 15 جمع د 15 رقم عدد چې دا هغه مطلب د مجموعه د 2 او 3 وو سي دا هغه د کې سم فنکشن کې به پرته و نو دې ته موږ څه ویل دي ته موږ سره ریټرن ټایپ ویلې کچېرې ریټرن کې نه څه شی مطلب ډایرکټ باندې کار کوي هغه کې به څه کوي وایډ بل کې وایډ مطلب نل د هیڅ نه ریټرن کوم زویم نل مطلب هیڅ څه شی نل وایډ مطلب wide means null صحیح دا وایډ مطلب هیڅ نه ده صحیح ده نو دې باندې به تاسو پوه شئ چې وایډ مطلب هیڅ نه ده مطلب مونږ ریټرن نه کوو سم فنکشن کې ګوره مونږ ریټرن کوو کنه سم بزان سره 2 او 15 2 او 3 جمع کړي او د سم فنکشن کې به مونږ سره پرته وي او همدارنګه دې باندې اوس راځم کار کوم چې 2 او 3 څنګه جمع کیږي صحیح ده لکه مخکې چې هم کار کړی او وایډ بیا راځم وایم بي دا انټیجر فلوټ او کریکټر مونږ اخیستو نو دې کې مونږ سره ګوره مطلب ریټرن ټایپ نشته وایډ دا مطلب نل دا مونږ سره ریټرن کوو او دا فنکشن مونږ سره چې کې 3 ارګومنټس په ځان کې لري نو دې کې ارګومنټ شته او دې کې ارګومنټس نشته خو دې کې ریټرن ټایپ دواړو کې نشته همدارنګه چې دې کې به ریټرن ټایپ شته دې کې ارګومنټس نشته ګوره ریټرن ټایپ هم شته او همدارنګه ریټرن ارګومنټس هم سره شته چې انټیجر او انټیجر دي نو راځم دې باندې کار کوم اصل کار به زموږ په دې باندې وي صحیح ده یو بل ټرای کوو په دې یوزر ډیفاین فنکشن باندې چې دا ټول مهم ټاپک ده په فنکشنز کې همدارنګه پاسینګ ارګومنټس ټو فنکشن دا به زموږ ټاپک وي د نن لپاره پاسینګ ارګومنټس ټو فنکشن لکه دې باندې تاسو مخکې کې هم پوه شوئ چې په دې باندې کار وګوره پاسینګ ارګومنټس ټو فنکشن باندې هم پوهیږئ او پاسینګ نو ارګومنټس ټو فنکشن دواړو ټاپکس باندې په تاسو پوهیږئ ګوره یو خو په دې باندې پوهیږئ او همدارنګه دا کاپی کوم زه راشم دا دلته پیسټ کوم او دغه د ورسره چې ولکم دغه د یو نو واچوم نو ګوره دوه ټاپکس باندې تاسو په یو وخت کې پوه شئ اصل ټاپک به زموږ دا وي نو راځو ډایرکټ ډیف سی پلس پلس ته دلته ورته هم چې فنکشن ډیکلیریشن اول موږ سره ضروري ده ګوره درې برخې وي فنکشن ډیکلیریشن فنکشن ډیفینیشن او فنکشن کالینګ موږ سره ضروري وو چې دا فنکشن ډیکلیریشن فنکشن ډیفینیشن او فنکشن کالینګ چې اول موږ سره چې یو سمپل یا ماډل به جوړي د کمپایلر ته چې فنکشن ډیکلیریشن کې بجاند بیا ورته موږ سره فنکشن ډیفینیشن ته چې فنکشن څه کار کوي مطلب هغه کوډ اکچوال کوډ دلته لیکل کېده چې فنکشن باید څه کار وکړي بیا موږ کالینګ چې کو کالینګ وسه کو هغه کوډ به ایگزیکیوټ کو کوم چې د فنکشن ډیفینیشن کې موجود و هغه اکچوال کوډ چې مطلب څه کار به کېده نو دلته فنکشن کالینګ کې هغه کچېری ویلیو ریټرن کېدل نو موږ سره به واپس راتله او کنه ریټرن کېده نو ډایرکټ به ایگزیکیوټ کېدل صحیح ده مطلب وایډ به مشکل لیکلی و نو راځم د چې کوم فنکشن ډیکلیریشن کې فنکشن ډیکلیریشن کې زور ته یو فنکشن ډیکلیئر کړه فنکشن څنګه ډیکلیئر کړه فنکشن د کوم ټایپ د فنکشن یوزر ډیفاین فنکشن فرست ټایپ چې وایډ موږ سره ګوره دا شان فنکشن وي صحیح ده نو دې باندې کار کوم راځم انده کاپی کوم ډایرکټ دلته لیکم اوس هم دې کې چې یو کدی کې زور ته چې یو مینینګفل څه کومه فنکشن جوړوم دې ورته چې ډسپلی stars صحیح ده اندا فنکشن ګوره مخکې مونږ لیکلی و اوس راځم اندا کار کوم ګوره ریټرن ټایپ چې د موږ سره وایډ دا مطلب هیڅ نه ریټرن کوي نل ده او ډسپلی stars نیم ده او همدارنګه ارګومنټس هم سره نشته یا پارامټرز نو دې کې فنکشن ډیفینیشن کې ضرورت چې کا چې ډسپلی stars کا نو ډسپلی stars کې اوس اکچوال کوډ لیکم اکچوال کوډ هم دا فنکشن به هو به اندازې لیکي چې ریټرن ټایپ وایډ ده او همدارنګه ډسپلی stars نیم دی او همدارنګه ارګومنټس موږ سره نشته او دې کې اوس باډي جوړه کړل دا چې دلته چې جوړ کړل دا باډي جوړه کړل فنکشن ګوره دې کې موږ سره فنکشن باډي نشته دې کې صرف هغه مطلب
سیمی کالن ده نو دې کې موږ چې کې هغه سمپل یا ماډل جوړ شي کمپایلر ته دې ځنه برای شي ګوره د څه فنکشن موږ سره موجوده ده بیا راشي فنکشن ډیفینیشن ته نو فنکشن ډیفینیشن کې بیا د فلور ته ورسته ام سي دا نو د فنکشن ډیفینیشن کې څه کوو موږ دلته ورته هغه ډیفینیشن ورکو د فنکشن ډیفینیشن کوو لکه ګوره نوم نه پته لګي فنکشن ډیفینیشن دلته اکچوال کوډ لیکو څه ورته ام چې کاسي اوټ کوم سره چې یو لاین اف سټارز موږ سره پرینټ کا لاین اف سټارز موږ سره دا ګوره دومره لاین اف سټارز پرینټ کا اوس د لاین اف سټارز چې کا دینه ورسته یو انلاین هم واخله دغه انلاین به چې کیږي دوباره دغه لاین به کله چې فنکشن کال کو دا فنکشن به څه شي کې د لاین پرینټ کوي او انلاین به ورسره هم پرینټ کوي دلته راځم د دې نه ورسته دلته چې شي کومه دلته فنکشن کالینګ ته راځم اوس فنکشن کالینګ کې موږ وایو چې دغه نیم لیکو او بیا دغه بریکټ هم ورسره لیکو نو دې لپاره زه راځم چې کوم فنکشن کال کوم فنکشن کالینګ لپاره ډسپلی سټارز کې ضرورت هم شي وکا موږ سره کوم ارګومنټس شته نه ارګومنټس نشته نو ارګومنټس نه دا به خالی پرې دي تاسو دلته براشي او دلته یو سیمی کالن واچي صحیح ده کچیر ارګومنټس وي نو دلته به ورته پاس کی او کچیر ارګومنټس نه وي نو دا به خالی پرې تاسو نو راشي دا چې کمپایل او رن کوم دا فنکشن خاطر کې چې error display stars was not declared in this scope ها display stars اوکي فنکشن ګوره دلته اس موږ سره ورکوټ لیکل شوی دا اس به تاسو کیپټل کې ګوره موږ سره چې لاین اف سټارز پرینټ شول موږ سره دا صحیح ده دلته موږ سره چې شول لاین اف سټارز پرینټ شول نو د لاین اف سټارز د کوم ځای نه پرینټ شول لاین اف سټارز دغه فنکشن په واسطه پرینټ شول چې دلته موږ سره ریټرن ټایپ چې دا وایډ د نل د اسم ریټرن کاوه د فنکشن ډایرکټ چې کا ایگزیکیوشن وکا نو دی باندې تاسو باید څه شي شویم هغه تاسو باید په مکمله توګه مغزو کې ونیسئ چې آوټ کم ضرورت هم څه شي وکا زمانه ولیکا او بیا چې وکا اندغه ډسپلی سټارز فنکشن بیا کال کا او دا چې کمپایل او رن کوم دي ځنه ګوره چې شه موږ سره لاین اف سټارز راوستل بیا زمونږ راوسته بیا لاین اف سټارز راوسته خو دې لپاره چې مطلب دغه نوې لاین کې راشي دلته به چې کو یو ان لاین ورته کومه ګوره موږ سره لاین اف سټار راغی بیا زما نیم راغی او بیا لاین اف سټار راغی نو دا اوس چې و د موږ سره ریکم ریټرن ټایپ نه و دا صرف چیک او ارګومنټس هم موجود نه ول صرف د دې پرینټینګ کار و چې یو لاین اف سټارز پرینټ کی راځم دویم قسم باندې کار کوم دویم قسم موږ سره شي دا دویم قسم موږ سره چې دا وایډ دا او د کې موږ سره چې کی ارګومنټس ورکول موجود پکار دي نو اندغه کې چې کوم اندې کې چې کوم ارګومنټس ورکوم نو د لاندې یو بل فنکشن هم ورته جوړوم ورته هم چې وایډ واخلا او دا فنکشن ګوره پرې د مسې چې تاسو بلد شئ دوه فنکشن مطلب یو نه زیات فنکشن څنګه جوړوي شي وایډ ضرورت هم د څه وکړي چې sum of two صبر divide two number صحیح دا دغه بخي او دې کې څه کوم ضرورت هم چې float او float وز چې کوم ګوره ریټرن ټایپ موږ سره نشته خو موږ سره بیا هم دوه نمبرې څه شي کې ډیوایډ کی او هغه ډایرکټ پرینټ کی موږ سره څه شي کې موږ ډایرکټ پرینټ کی او فلوټ موږ سره څه شي دوه نمبر ورته پاس کوو چې هغه د فرست نمبر په دویم نمبر باندې ډیوایډ کی نو دې لپاره اندغه څه شي کوم اندغه لاین کاپی کوم دا سمپل ماډل جوړ شه دې فنکشن نه لاندې بل فنکشن جوړوم او دې باډي لپاره دلته براشي دلته ورته وایي چې اول خو ویریبل ډیکلیئر کول پکار دی چې A او دویمه B مطلب نمبر فرست او نمبر سیکنډ ده او دلته چیک او دلته ورته ولیکه چې float result is equal to A divided by B float result A divided by B صحیح ده A مې په B باندې ډیوایډ کړل او دلته ورته وایم چې سی آوټ کوم سره څه شي result او بیا راشه دلته او فنکشن کالینګ ته اوس راشي کمپایلر به راشي چې ته فنکشن کالینګ ته به راشي فنکشن کالینګ کې بس شی وکي فنکشن کالینګ کې به ضرورت هم چې divide to num دا فنکشن دې کې اول ګور ارګومنټس نه ورکوم چې ارګومنټس ورنه کوم راشم کمپایلر ته ګور کمپایلر راشي چې ویل دا ګور وی فلوټ A او B دا فلوټ A ته وی ویډیو خو جواب ضرورت هم چې 15 خو جواب اوس چې وی اوس وی چې
کچېرې کامه ورکم وایي چې بي ته اوس ویډیو وخېږوه زه ورته وایم دې کې هم 15 واخله خو نه زه وایم څه شی وکړه دلته 25 واخله ځکه چې 25 په 50 باندې زه تقسیموم صحیح ده نو ما سره 15 ویډیو راځي نو دې دم چې کې 15 ویډیو راځي راځم دا ډایرکټ چک کوم کمپایل او رن کوم یې دواړه ګور راشي 15 راغی ویډیو نو دا زموږ چې و دا موږ دویم قسم فنکشن وی چې موږ سره ریزلټ نه وو همدارنګه مطلب وایډ نه وو او دوه نمبر ډیوایډ کول چې ارګومنټس هم پکې موجود وي دی اول نه کې ارګومنټس موجود نه ول دویم کې ارګومنټس موجود دي او ریټرن ټایپ دواړو وایډ ده مطلب نل ده همدارنګه راځم د په دریم قسم کار کوم دریم قسم موږ سره څه ده چې ریزلټ هم موږ سره ریټرن کی او موږ سره چې فنکشن موږ سره کم څه شی ځان کې ونه لري مثلا زه راځم دلته وایم چې integer add کا بس دا فنکشن شو صحیح ده ګوره موږ سره ریټرن ټایپ شته او موږ سره ارګومنټس نشته اوس درته چې integer add فنکشن واخله او دې کې څه وکړه باډي جوړه کړه دې فنکشن خو به دې فنکشن کوندې دا ګوره دې کې موږ سره ریټرن ټایپ نشته او دې کې موږ سره ریټرن ټایپ شته اوس دې کې زه ورته وایم چې دې کې ریټرن سټیټمنټ لیکل ضروری دي اوس دې ریټرن سټیټمنټ کې څه لیکم زه تر اوسه پورې 0 لیکم اوس 0 ولې لیکم ځکه چې تر اوسه پورې ما سره ریټرن ساخیستې نه څه کار مې نه ده کړی دغه 0 اوس کوم ځای ته ریټرن کیږي او 0 اوس راځم دلته فنکشن کالینګ ته فنکشن کال کوم دا فنکشن څنګه کال کوم زه ورته وایم چې اډ نیم ولیکه نیم ریفرنس ورکا او دلته ارګومنټس موږ سره شته نه ارګومنټس نشته او دلته یو سیمی کالن ورکا همدارنګه دلته موږ انلاین اخیسته دلته یو انلاین واخلو چې تر څو د فنکشن لاندې د بل فنکشن راشي یو زه راځم دا کمپایل او رن کوم ګورم سره چې شو 15 لاین اف سټارز پرینټ شول زمانو پرینټ ک بیا لاین اف سټارز بیا 15 پرینټ ک دا لاین اف سټارز خو مم پیږي دا ولنی فنکشن پوسټ شي 15 دویمي فنکشن پوسټ چې موږ سره ریټرن ټایپ نه وایډ و همدارنګه د دوه د دو چې و تقسیم و خو بیا چې شی موږ سره ریټرن و چې مطلب انټیجر ریزلټ ریټرن کې کم ځای ته د اډ فنکشن ته اوس د اډ فنکشن کې موږ سره څه موجود دي ریټرن کړی 0 مطلب یو انټیجر ویډیو ریټرن کړی دی 0 انټیجر ویډیو ده کنه بالکل ده نو انټیجر ویډیو چې کې دی اډ فنکشن کې پراته ده اوس دا اډ فنکشن به دې ځای ته چې کې سی اوټ کوي سی اوټ کوم سره سی اوټ کې چې کا دا اډ فنکشن خپل ولیکا یا همدارنګه د اډ فنکشن یو بل ویریبل ته اساین کا او بیا دې سی اوټ کې پاس ورته ورکا همدارنګه ګوره زه وایم سی اوټ فنکشن څنګه بل ویریبل ته اساین کې زه ورته وایم چې کا ریزلټ انټیجر دا ځکه چې دلته ګوره ریزلټ به چې وي انټیجر ویل دا موږ سره ریزلټ انټیجر دا انټیجر ریزلټ از ایکوال ټو اډ او دا او بیا دې ځنه چې سی اوټ کوم سره شي ریزلټ دلته به ریزلټ کې موږ سره شي اډ فنکشن کال شي او دنه 0 موږ سره ریټرن شوی دا او زه راځم دا کمپایل او رن کوم اوس ګوره موږ سره شي 0 پرینټ شي دا و دریم قسم فنکشن د C++ د یوزر ډیفاینډ فنکشنز څلورم قسم موږ سره ریټرن ټایپ شته او همدارنګه ارګومنټس هم موږ سره شته اوس همدغه فنکشن ته راځم د دې فنکشن لاندې چې کوم یو څلورمه فنکشن ډیفینیشن ډیکلیریشن جوړوم انټیجر زه ورته چې کا float calculate او دې کې موږ سره چې کیلکولیټ څو نمبر کیلکولیټ کا float 3 نمبر موږ سره چې کیلکولیټ کا اوس راځم اندغه 3 نمبر ورته چې کوم د فنکشن لاندې انټیجر څه شي فنکشن نیم څه شي وو فنکشن نیم کیلکولیټ و صحیح ده calculate float number 1 float number 2 float number 3 سمه ده دې باډي جوړه کا اوس زه راځم دغه کې چې کومه د فنکشن ډیفینیشن جوړوم چې مطلب څه کار باید موږ سره د فنکشن وکړي ګوره فنکشن ډیفینیشن برخه ده ډیفینیشن ورکوم چې د فنکشن څه کار کوي موږ سره فنکشن دا کار کوي موږ سره چې integer result is equal to number 1 plus number 2 plus number 3 جمع کی موږ سره او بیا چې کوم ځلته ریټرن لیکم او ریټرن کې څه ریټرن کوم اوس زه ورته دغه ریزلټ ریټرن کوم صحیح ده ریزلټ موږ سره څه شی لاس ته راغلی وي ریزلټ موږ سره نمبر 1 نمبر 2 او نمبر 3 چې جمع شي هغه ویلیو به لاس ته راغلی وي او هغه به موږ سره ریټرن کوي لکه موږ دلته چې ریټرن کړو 0 ریټرن کړو کار هم نه وکړي خو دلته موږ کار په باندې کوو چې دا کوم هغه
ارګومنټس څخه پاس کوم یا پیرامیټرز نو هغه چې کې دی باندې بکار کې دا به جمع کوي او ریزلټ کې موږ سره واپس کوي په دې فنکشن کې بیا پرته وي اوس دغه فنکشن چې کوم دا نیم کاپی کوم دلته راځم په کالینګ ته او کالینګ چې کوم دا نیم ورته لیکم کیلکولیټ او کیلکولیټ دا نیم ولیکه اوس کالینګ کې د نیم نو وروسته چې کوم د بریکټ اچوم بریکټ کې اوس موږ سره ضروری دي کنه چې درې هغه واچوم نمبر 1 نمبر 2 او نمبر 3 اوس دا درې نمبر مې چې واچولې زه مثلا زه ورته يم چې کا 10.0 10.5 او 20.8 او همدارنګه 9.7 اوس دا فنکشن کال کوم اوس د فنکشن چې شي کې د فنکشن کې به ګوره دا ویلیو واخلي ست به اساین کې دا برشي نمبر 1 ته برشي او همدارنګه بیا به 20.8 برشي څه شي نمبر 2 ته او بیا به 9.7 راشي نمبر 3 ته کله چې کال شي فنکشن او دا برشي دلته چې راغلي د ویلیګانې بیا ریزلټ کې شي نمبر 1 جمع شي نمبر 2 سره نمبر 2 به نمبر 3 سره جمع شي ریزلټ کې به سٹور شي او دا به ریټرن کې څه شي ته دغه ځای ته د کالینګ فنکشن ته دلته به شي ریټرن شي موږ سره کوم نتیجه مجموعه چې راغلی ته ریزلټ راغلی هغه به د فنکشن کې سٹور وي خو پرینټ کیږي نه ولې د ګوره موږ سره صرف ریټرن لیکلی دا ما د ګوره کچې راشو موږ دلته موږ سره شي ګوره ډایرکټ سی اوټ لیکلی او ریټرن ټایپ وایډ ده خو دې ریټرن ټایپ انټیجر د فنکشن تخپل یو ریزلټ راځي نو دې ریزلټ به چې کې دا فنکشن به تخپل پرینټ کوي دا فنکشن مې چې پرینټ کړل او سره اعظم دا کمپایل او رن کوم ښه نمبر 3 error getting new declaration of integer category okay float number 1 number 2 and number 3 مشکل دا ګوره موږ د چې غړي موږ سره فلوټ اخسته دا او دلته ما چې کړل دا ما انټیجر ور کړل دا به چې کوم دا به چینج کوم دا بس ته چینج کوم فلوټ ته چینج کوم او دا به چې کوم دا ریزلټ هم څه کوم فلوټ کوم او اوس زه راځم کمپایل او رن کوم نو موږ سره چې ګوره دا ویلیو موږ سره لاس ته راغله خو دا ویلیو موږ سره نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 جمع کړه او فلوټ کې واشه ریزلټ دلته راغی موږ سره څه شي ته کیلکولیټ دا کیلکولیټ دلته موږ سره پرینټ شي مثلا زه ویلیوګان ورته چینج کوم زه ورته يم چې کا 15 یو او 2 یا څه شی ورته وکړه زه هم داسې واخله چې 1 2 او 3 واخله نو 1 او 2 او 3 بس شي کېږي کله چې دا فنکشن کال شو یو بلټ شي نمبر 1 ته 2 بلټ شي نمبر 2 ته او 3 بلټ شي نمبر 3 ته اوس دا ویریبل انیشلایز شوی نمبر 1 کې یو پروت ده نمبر 2 کې 2 پروت ده او نمبر 3 کې 3 پروت ده چې کله فنکشن اغه ځینې کال شي بیا به ریزلټ تر شي ریزلټ کې به شي نمبر 1 نمبر 2 او نمبر 3 به جمع شي او د ریزلټ کې به سټوري او ریټرن کې به شي کې ریزلټ ریټرن شي اوس دا ریزلټ په کوم انداز کې ریټرن کیږي د فلوټ ویلیو په اساس ولې ځکه چې موږ سره د فلوټ ویلیوګانې د جمع شوي دي او دا موږ ریټرن کوو اوس د فنکشن کې موږ سره چې د ویډیو پرته یو جمع 2 جمع 3 څو کیږي یو جمع 2 3 جمع 3 شپږ کیږي او دا موږ سره چې د ځنه پرینټ کوو اوس د کوم سره پرته دا مجموعه او د ځنه باید چې کوم پرینټ کوو نو ځکه موږ درته چې هغه ریټرن ټایپ دی ته وایي د کې ریټرن ټایپ موږ سره فلوټ دی د موږ سره ریټرن کوي خپل فنکشن ته کوم اکچوال کالینګ چې دی د فنکشن او د موږ سره پرته دی ویډیو صحیح ده شپږ یا شپږ خپل نو دا و زمونږ د یوزر ډیفاینډ فنکشن باندې کوم کار و یو څو نور پروګرامونه دي چې ان شاء الله په روانه ویډیو کې به کار باندې وکړو